د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د سور د میاشتې 5مه د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 30 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټیکي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي سره وکتل. په فراه کې د نري رنځ د تشخیص لپاره د $100,000 په لګښت د جن اکسپورت دستګاه فعاله شوه. او د حماس ثابت دریځ وایي انټوني بلینکن بې بنسټه ادعا کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي سره وکتل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. په کابل کې د روسي سفیر زمیر کابلوف وویل چې مسکو په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارات د استازي د څوکۍ سپارلو غوښتونکي دي. کابلوف زیاته کړه له اسلامي امارات سره به د روسي مثبت اړیکې دوام ولري او روسي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي. افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي له داعش او نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارات هڅې وستایلې او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي او سره مل پلاوي ته خرخلاص وویل او ویل چې اسلامي امارات د افغانستان په اړه د مسکو له دریځ څخه هرکلی او له مرستې مننه کوي. په فراه کې د نري رنځ د تشخیص لپاره د $100,000 په لګښت د جن اکسپورت دستګاه فعاله شوه. د فراه د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې د نري رنځ د تشخیص لپاره د جن اکسپورت په نوم د دستګاه د فعالیدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر د یاد دستګاه د پرانیستلو پر مهال وویل چې په ولایتي روغتون کې UNDP موسسې له لوري د $100,000 په لګښت د نري رنځ د تشخیص لپاره د جن اکسپورت دستګاه فعاله شوې ده. هغه وویل چې له دې فراه میشت خلک د نري رنځ تشخیص لپاره لرې ولایتونو ته سفرونه کول او ډېر لګښتونه پرې لګېدل. خو اوس د عامې روغتیا وزارت په همغږۍ او د UNDP موسسې په مټ د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې د جن اکسپورت دستګاه فعاله شوی چې ورسره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. هیله دې نه وي چې د فراه میشت خلک د یادې دستګاه د فعالېدو خوښ دي او له اسلامي امارات څخه د روغتیا په برخه کې د ورته نور اسانتیاوو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې اوس هم یو بهرنی خبر. د حماس ثابت دریځ وایي انټوني بلینکن بې بنسټه ادعا کړې. وروسته تر هغې چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا وکړه چې ګواکې حماس غورځنګ د خپلو سختو شرایطو له امله په غزه کې اوربند په وړاندې خنډ رامنځته کړی. یاد غورځنګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د بلینکن څرګندونې بې بنسټه بللې او غندنه یې کړې ده.
حماس زیاته کړې چې دغه غورځنګ د اوربند د ټینګښت لپاره تل نرمي ښودلې او هېڅکله به له خپلو مشروع شرایطو لکه د دایمي اوربند ټینګښت د سیونیز پوځیانو شاتګ او خپلو سیمو او کورنیو ته د فلسطینیانو بېرته ستنېدل شامل دي. غزه کې له روانې جګړې نږدې 7 میاشتې اوړي او تر دا مهاله پکې تر 100,000 ډېر فلسطینیان شهیدان او ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا خبر بیا عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.